تراش اخترا خیش بی پمانگا وشنده دا زلی دا امن. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبانو د افغان حکومت اړوند 80 تنه بندیان آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفترویان سهیل شاهین په تازه ټویټ کې لیکلي، نن د افغان حکومت اړوند 80 تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه آزاد شول. نوموړي زیاته کړي دغه بندیان یې په بغلان او کندوز کې آزاد کړي دي. شاهین زیاتوي یادو بندیانو ته د پی نفر په سر یوه جوړه جامې او 15,000 افغانۍ ورکړل شوي او خپلو کورونو ته رخصت شول. سهیل شاهین په دې مخکې لیکلي وو چې د طالبانو یوه 15 کسیزه هیات کابل ته رسېدلی تر څو د طالب بندیانو د خلاصون برخه کې تخنیکي مرسته وکړي. هیره دې نه وي چې د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل هم نن رسنیو ته په خپلو خبرو کې منلي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی دم ګړی کابل کې دی او د افغان حکومت له تخنیکي ټیم سره د دواړو خواو د بندیانو په خوشي کولو کار کوي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د بندیانو کمیسیون مشر ملا نورالدین ترابي هغو طالبانو ته چې اوس مهال له بنده خوشي شوي څو سپارښتنې کړي دي. ترابي ویلي خوشي شوي طالبان دې په خپلو کورونو کې پاتې شي، د خپل صحت دې خاصه پاملرنه وکړي. که د کوم بندي تعلیمات نیمګړي پاته وي هغه دې بشپړ کړي. هر بندي دې خپله ازادي د الله تعالی فضل او رحمت وبولي، له غرور او تکبر دې اجتناب وکړي، تواضع او عاجزي دې غوره کړي. آزاد شوي بندیان دې له بې ضرورته تصویرونو اخیستلو او ویډیو جوړولو ډډه وکړي. خاص کر له وسلو سره نږدې دې عکسونه نه اخلي، ځکه ځینې مغرضې کړۍ ترې ناوړه استفاده کوي. ټولو ولایتي مسؤلینو ته زما صرف توصیه نه ده بلکې په کلکه توصیه ده چې د خپلو بندیانو ته په هر قسم چې خبر ورکړي چې دا راوځي دا ویډیوګانې په نظامي ډول وانه کړي چې یا کلاشینکوفونو ټوپکان ورسره یا د مجاهدینو سره ګډ فلمونه او ویډیوګانې کوي. ځکه موږ وعده کړې ده د خلکو سره او چې دا بیا خپل پر کور باندې کښېني. نو دا چې دلته دا اوسي خو هغه خو وایي چې دا دې بیرته بیا تر اوسه لا نور لا هم پاتې دي. دا پاته ورونو ته ورته تکلیف مه جوړوي، ستاسې له هغه هم شکلونه چې ستاسې بیا بیرته دلته سره ښکاره کوي او نور مشکلات جوړوي. دا وعده موږ کړې ده او تاسې هم وعده کړې ده. دا په ټینګه دا خلکو ته خبر ورکوي، ورته دا کار مه کوئ.